خان بابا یو خو ډېرې ورځې پس ته د خپلواک پښتونستان غورځنګ مرکز ته راغی. په خیر راغلی، الله مو لره. دویمه دا چې خلک وایي چې تاسو د هغې ورځنۍ ویډیو نه پس ته د آیسای ایجنټان راښکاره شوئ. نو د دې په هکله تاسو څه وایي؟ اول خو مننه کوم د ملګرو سره ناسته چې ده نو دا حقیقت کې جنت خو مو لیدلی نه دی، خو لکه چې د جنت کې د ناستې په شانتې وي. الله دې تر ډېر وخته پورې جاري ساتي. دویمه خبره د هغه ورځ ویډیو نه پس چې دی نو خلک وایي چې تاسو د عیسای ایجنټان راښکاره شوئ. نو داسې د شیروز خانه چې دې خلکو له زه نه یم پېژندلی، زه به خپل ځاني خبره وکړم. زما د خپلو خانو سره کار دی، کعبه پوه شه او مالکان یې پوه شه. زه په دې نه یم چې یاره لوی افغانستان دی، لوی پاکستان دی یا لوی نړۍ ده. زه به الو د چا خیر وغواړم چې په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون د اولني حق پکې خیر وي، د پښتون قوم د بیل وجود پکې خیر وي. زما په خیال چې هغه د هغه پښتونستان به هم زه خلاف یم چې د پښتو پښتون د اولني حق پکې خیر نه وي، د پښتون د بیل وجود پکې خیر نه وي. نو زما د دغه نه خو دا خلک د تصور پرېږدي چې زه به هېڅ پیسه چې دی نو د چا بابولالې ووایم، که هغه د افغانستان وي، هغه د پاکستان وي، د بل چا وي. دوی دي د لوی افغانستان غږ پورته کړي او ودې ووایي چې یاره دا مونږ ته راباسي نه خاوره د پښتو پښتون ده، په دې اولنی حق د پښتو او پښتون دی. نو زه به وایم چې ماشاءالله زنده باد. زما خپل ځاني به ځان قربان وي. زه به د پاکستان فوج څه چې د ټولو ادارو خپیم ووینځم. دا خو لا ایجنټي تاسو یادوئ چې په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون د اولني حق مرستیال شي، په پښتنه خاوره په پښتو ژبه کې د بنیادي زده کړې مرستیال شي. زما د خپل پښتون قوم د بیل وجود د بقا سره غرض دی. د پښتون قوم د خپل پښتون قوم د په خاوره چې دی نو د هغه د اولني حق د ثابتېدو سره غرض دی. زه به د هغه نړۍ خیر ونه غواړم چې زما به پښتنه خاوره پکې زما د پښتو او پښتون د اولني حق خیر نه وي. نو زما په خیال چې کومه چغه وهل پکار وي، کمې خبرې کول پکار وي، څه چې ویل وي، څه چې کول وي، چې د پښتون قوم ګټه پکې نه وي، د پښتون قوم خیر پکې نه وي، نو د هغې نه کلارېدل پکار دي. زه تاسو ته هم وایم چې زما په خیال اوس د دې خبرو نه کلارېدل پکار دي چې یاره مونږه اوتې بوتې د یو بل دپاره بابولالې ووایو او د ځان د دغه دپاره څه وکړو. که زه وغواړم نو زه چې دی نو نن دوی خو د لر او بر یو افغان چغه وباسي، زه به د لر او بر یو افغانستان چغه وباسم، د دوی بابولالې به ووهم، خو حاصل بسي زما خو د حاصل سره کار دی. زما د خپل پښتون قوم د بیل وجود د بقا، د خپل پښتون قوم په خاوره باندې د پښتو او پښتون د اولني حق سره کار دی. زه به په هغه پښتونستان څه وکړم چې زما د قوم پکې هغه بیل وجود ژوندی نه وي. زما د قوم پکې په خاوره باندې
اولنې حق ثابت نه وي نو بس ته اوس زما په خیال چې اوس نورو ته پکار دي چې د کوم ګټې ته راشي د کوم فایدې ته راشي دا دې نه وي چې یاره بس زبه چې افغانستان هر څنګه وي زبه بابولال وایم په تندر دی ولګي داسې بیا د پاکستان چې دی نو هر څنګه وي زبه بابولال وایم هیڅ کله نشي پکار دی چې مونږ وایو چې یاره دا نړۍ دی الله وساتي هغه تر هغه ورځې تر څو چې پکې زما د پښتون خیر وي زما د پښتني خاورې پکې خیر وي زما د پښتون او په خاوره د هغوی د اولني حق خیر وي پکې نو اوس لږ داسې لږ به د خپل قوم هغه دغه ته راتلک غواړي هغه کلک پښتون نېشنلزم اړخ ته که چېرته مونږ هیڅ بیسه چې دی لګیا یو په دې کې زه خو لګیا دی په خوار شوم په دې سوونو کاله کې آباد خو نه شوم زما خاوره چې دی نو په دې نومونو په دې پردو نومونو کې تقسیم شو زما خپل خو نه شو زما چې دی نو اولنې حق چې دی هغه تقسیم شو زما خپل خو نه شو نو اوس زما په خیال چې دی دا اسی کدی زما تاسو یا زما غسه چې دی نو کورونه مسوځي او دا خلاته شي خبرې دي پته شو خبره هیڅ هم نکېږي خو حق خبرم دغه ده چې قوم ته به ګټه راوړل غواړي زما د خپل پښتون قوم سره غرض دی او ما خبره ده چې کعبه پوښه او مالک پوښه زموږ د خپل اوخانو سره کار پکار دی او حقیقت دا دی چې دا زموږ پښتنه خاوره چې ده په دې د خپل پښتون قوم د اولني حق د پاره د پښتو د اولني حق د پاره اوس غږ پورته کول پکار دي اوس چې د لږ داسې د معاملاتو کې لږ داسې سیریس کېدل پکار دي ایسه بیسه که زه لګیا یم او زه یو خبره کوم او په منځ کې پکې بل سړی هسې بیسه کنزل کوي نو هغه زما د کوم مفاداتو ته زما خاورې ته نقصان رسوي نو زما په خیال چې اوس لږ د کوم مفاداتو دپاره سیریس کېدل غواړي دا د ذهن نه د افغانستان او پاکستان او دا به مونږ لیر کو ګټې طرف ته به راشو د کوم ګټې طرف ته دا به کتل غواړي چې زما د کوم د بیل وجود د اولني حق ګټه پسې کې ده نو لږ د ځان دپاره خلک چې دی نو مفاد پرست جوړیږي نو که د قوم دپاره مونږ چې دی نو مفاد پرست جوړ شو نو څه چل به وشي د قومي مفادو دپاره چې دی هغه اوس راویښېدل پکار دي غږ پورته کول پکار دي د دې خلکو په دې نه کېږي چې یاره بس ایسه بیسه به چې دی نو ته به بابولالې وهې نو په ایسه بیسه بابولالو خو چې دی نو سوال نه پیدا کېږي نه به زما په خیال ستاسو هم دې طرف ته خیال وي چې شهرت دي وي پلانې دي وي او ډېر زیات دغه دي شو هغه وایرل کېدل چې ورته وایي هغه دي شو خپل کار به کوي که څوک دغه کوي اوس زما په خیال چې د هر پښتون په زړه کې دا خبره راوچتول غواړي چې موږ ته په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق دپاره راپاڅېدل پکار دي د پښتون قوم د بیل وجود د بقا دپاره راپاڅېدل پکار دي مونږ زه پاکستان په سر سترګو منم د پاکستان فوج قدر کوم د هر څه قدر کوم تر هغې چې زما د پښتون د اولني حق مرستیال شي زما په پښتنه خاوره زما پښتنو ماشومانو ته په پښتو ژبه کې د بنیادي زده کړې مرستیال شي زما د بیل وجود د بقا مرستیال شي نو زه به زارېږم زه به ولې نه زارېږم خو حقیقت دا دی چې هر څه به راوړل غواړي د خپل قوم د خپل پښتون قوم مفادات اړخ ته نو ځان په دې اوس مه ستړي کوئ چې یاره لوی پاکستان او لوی افغانستان او لوی دا او لوی پښتونستان او نه په پښتنه خاوره د پښتون اولنی حق دغه ذهن کې ساتئ مونږ هر څه ته تسلیم یو بس
په پښتنه خاوره د پښتو پښتون اولنې حق غواړو. د پښتون قوم په پښتنه خاوره د پښتون قوم هغه بیل وجود ژوند غواړو. نو په دې اوتو بوتو زما په خیال چې خپل افرادي قوت خپل هغه زور خرابول نه دي په کار کم چې موږ ولیدل چې خراب شو. په کار دا و چې په شروع کې داسې کارونه شوي چې هغه د پښتون قوم تر ډیر حد پورې د ګټې پر راغلی وي. نو بد مرغه زلګیا د پښتون قوم د ګټې لپاره نه یم. نو زما فائدہ څه شو؟ زما دغه افرادي قوت، زما د حلو زلو، زما د چغو سرو فائدہ څه شو؟ زه کنزلو په ځای کماته زما قوم ته فائدہ د چخپی وینځل وروړي کنه. نو زما په خیال چې خپل ځاني خبره وکم چې زه تیار یم. زه د خلک خوې چې تاسو د ISI ایجنټان راخکارا شوي، زه د پاکستان فوج د ادارو ټول خپو وینځلو ته تیار یم که هغوی په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق دپاره زموږ مرستیال شي، په پښتو ژبه کې د بنیادي زده کړې دپاره زموږ مرستیال شي. نو موږ زار یو، موږ د زاریونن د افغانستان غږ پورته کې چیرې د امونه تراباسینه خاوره د پښتون قوم برخه ده او د دې په ټولو وسایلو او سرکاري چوکو او نوکرو اولنې حق د پښتون دی. زه به وایم چې افغانستان زنده باد. نو ما خو تاسو ته وویل چې کعبه پوه شه او مالک پوه شه، زموږ د خپلو خوانو سره کار دی. په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق دپاره چې موږ سره زما په خیال که پاکستان فوج او ادارې هغوی مرستیال جوړیږي او په پښتنه خاوره د پښتون د کم چې بنیادي زده کړه ده په پښتو ژبه کې د هغې دپاره موږ سره مرستیال جوړیږي. نو ایجنټي خو ډېره وړه خبره ده، موږ خپې وینځلو ته تیار یو. نو د دې سیزونو نه زما په خیال چې اوس موږ ټولو ته راوتل پکار دي. اوس د قوم ګټو طرف ته خیال پکار دی، د قومي مفاداتو دپاره راویښېدل پکار دي. نو د پښتون قوم په خاوره د پښتون قوم د بیل وجود بقا زنده باد او د پښتون په خاوره د پښتون د پښتون اولنې حق زنده باد. مننه. الله مو خیر لره.